انتظارها اجازه نیافتن دختران لیسه با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. برخی از آموزگاران و باشندگان کابل این تصمیم وزارت معارف را رفتار دوگانه در برابر دانش آموزان می‌دانند و می‌گویند که این کار پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. بدبختانه په دې امارت کې یوازینی ظلم، یوازینی تهدید، یوازینی خطر ښځو ته او جنکیانو ته دی. ښځو ته او جنکیانو ته او د طبقې اناس ته دی چې دا موږ څونه وزغمو. لور په پوهنتون کې ژاړي، موږ په کور کې ژاړو. لور په مکتب کې ژاړي، موږ په کور کې ژاړو. څنګه وکړو؟ موږ خو دوی نه دا غواړو چې موږ اولادونه مکتبو ته پرېږدي، زامنو ته کارونه پیدا کړي، بیا وایي دوی خارج ته ځي. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در پیام‌های گفتند که دسترسی به آموزش حق هر شهروند است و از امارت اسلامی خواستند که زمینه آموزش را به تمامی دانش آموزان فراهم بسازند. در حال است که وعده داده شده بود که این ماه حمل دخترها به مکتب میتونن برن. اگر ما به وعده خود وفا نمیکنیم گویا فریب میتیم و دروغ میگیم که در اسلام جواز نداره. آینده افغانستان در شرایطی که دخترها از تحصیل محروم شوند به معنای از اینکه یک نسل به تدریج از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی افغانستان دور ساخته میشه و محروم میشه. طالبان ورته باید غاړه کیدي او د تعلیم او تحصیل زمینه په آرامه ډول باندې جنکۍ او ښځو ته برابر کړي. زه فکر کوم دغه سیستماتیک تبعیض د ښځو سره دا به طالبانو لپاره او افغانستان لپاره بخنی. در این میان برخی از فعالان عرصه حقوق زن به این باورند که رهبران امارت اسلامی نباید آموزش و پرورش دختران را نادیده بگیرند. مثل هر کدامشان امروز من دل شکسته هستم. میخوایم روشن بگویم که یاد گرفتن علم، تحصیل و تعلیم برای زن افغان فقط حق نیست بلکه یک فریضه است. که دا د اسلامي امارت رهبریت منصوبه خبره ده. هر وخت د اسلامي امارت رهبری حکم وکړي انشاءالله دا مکاتب به پرانستل کیږي. اجازه رفتن تمامی دختران به مکتب‌ها و تأمین حقوق بانوان در افغانستان یکی از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی است.